د 12 میلیونه افغانیو په ارزښت د ځوانانو پارک ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه پارک چې د سلطان غازي بابا په ښارګوټي کې په 11 جریبه ځمکه کې جوړ شو، 12 میلیونه افغانۍ پرې لګښت راغی او نن د لغمان والي محمد مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله کوزي او نورو مشرانو په لاسونو ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه پارک چې په 11 جریبه ځمکه کې جوړ شو، شپږ میاشتې مخکې رغنیزې چارې پیل شولې او نن هم ګټې اخیستنې ته وسپاره. په مجموعي شکل سره 12 میلیونه افغانۍ لګښت پرې باندې راغی. دغه پارک چې د ځوانانو پارک په نوم باندې یادېږي، د یو هبیتات مؤسسه چې دوی یو برنامه دلته درلودله. د دې پارک څو برخې دي چې په دې برخه کې یو هبیتات اووه.5 میلیونه افغانۍ مصرف د هغوی او 4 میلیونه او 13,350 افغانۍ چې و دا د مهترلام ښاروالۍ ونډه وه چې دا کوم مواد چې کار شوي دي، مواد بیا د ښاروالۍ په پیسو باندې شوي دي. او نو عملا تاسې وینئ چې د سرسبزي کارونه هم تر ډېره حده پورې تکمیل شوي دي. د آبرسانۍ سیستم او تنویري بایو سیستم یې ټول سره په دوهم پیز کې د هغې دوهم پیز کارونه هم روان دي، لومړی پیز یې تکمیل شوي. لغمان والي محمد په خپلو خبرو کې د دغه ډول ټولګټو پروژو تر سره کېدل اړین وښودل. زیاته کړه چې دې ته ورته نورې زیاتې پروژې تر کار لاندې دي او په راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نوموړي د ټولګټو پروژو په پلي کېدو کې د ولسونو همکاري اړینه وښوده. ویل چې د هېواد په آبادۍ کې باید ټول برخه واخلي څو هېواد ودان او خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شي. دغه راز د مهترلام ښاروال په خپلو خبرو کې د دې ولایت له ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې په پارک کې د تفریح پر مهال باید پاکوالي ته پاملرنه وکړي څو یو ښکلی او پاک پارک ولرو. نوموړي زیاته کړه چې دې ته ورته پر نورو پارکونو هم کار روان دی چې نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په پای کې د لغمان والي او نورو مشرانو په لاسونو یاد پارک د پټۍ په پرې کولو سره ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغسې پارکونو جوړېدل په یو ولایت کې، بیا خصوصا په لغمان غوندې ولایت کې، بیا په شهرک کې دلته دا د ځوانانو لپاره ډېر زیات ګټور تمامېږي. د دې تر څنګ چې دا پارک دلته بیخي موجود نه و، په لغمان کې دغسې تفریحي ځایونه نه ول، اوس جوړ شو. د محصلینو لپاره د زده کړې د زمینې لپاره یو ښه مرکز دی، ښه ځای دی. ځوانانو لپاره د میلې یو ښه تفریح ځای دی. دلته د والیبال سیستم لپاره هم دغسې یو میدان جوړ شوی دی. نو د دغسې پارکونو جوړېدل په عین وخت کې ښاروالۍ ته د عایدات دپاره هم یوه سرچینه ده. موږ د دغسې پارکونو د جوړېدو څخه خصوصا موږ ځوانان ډېر زیات خوشحاله یو، ډېر خوښ یو. په آینده کې هم غواړو چې دغسې پارکونه جوړ شي. نور پارکونه هم جوړ شوي. زه په خاصتا د لغمان د مهترلام ښاروال صاحب د کړو نه مننه چې دغسې د ځوانانو لپاره یو ښه نظر درلود او بالاخره دا پارک یې جوړ کړل. تاسې لکه څرنګه هم چې نن ولیدل دلته په لغمان کې او بالخصوص په سلطان غازي بابا ښارګوټي کې د یو پارک افتتاح ده. نو دا د لغمان دپاره، د لغمان د ځوانانو دپاره ډېر ګټور ده، ډېر ارزښت لري او د دوی د هغه روحي قوت دپاره ډېر زیات مهم ده. دغه پارک چې د لغمان ځوانان بالخصوص د لغمان ولسونه به د دې پارک څخه اعظمي ګټه پورته کړي او دلته به د چکر دپاره راشي، د میلو دپاره به راشي. نو دا د دوی د میلو دپاره یو ښه ځای ده. موږ په دې نه وړاندې په لغمان کې دغسې یو پارک نه درلوده. بیا بالخصوص دا د لغمان دپاره یو ویاړ ده چې د ځوانانو په نوم یو پارک جوړ شو. نو لغمانیان به همیشه ننګرهار ته تله، همدارنګه کابل ته تله د چکر دپاره، هلته به پارکونو کې چکرې وهلې. اوس دوی کولی شي چې په دغه پارک نه استفاده وکړي او دلته راشي د چکر دپاره د خپل د تفریح وخت تېرولو دپاره او دلته تفریح وکړي. د لغمان ښاروال مننه کوو چې په دغه برخه کې خورا زیات کار وکړو، ډېر زیات لاسته راوړنې ودرلودلې او د دې تر څنګ نور پارکونو دپاره هم زمینه برابره کړې چې په لغمان کې جوړ کړي. د لغمان ولایتي ادارې څخه هم مننه چې همیشه د لغمان د ولسونو دپاره کار کوي او د لغمان د خلکو دپاره، د لغمان د ځوانانو دپاره کار کوي. موږ ډېر زیات ورڅخه منندوی یو.